درځو. له دې ځای نه ځو، ژر راشئ. سمه ده سرداره. دوی نیسو. ماشا ټاپ مې ورته پاک خو یعنې په دې حالت کې امکان نه لري چې زه دا ګولۍ راوباسم. موږ باید له دې ځای نه یو مناسب ځای ځان ته پیدا کړو. یو ځل مریم او نازا راشي، بیا ځو. سمه ده ماشا. ودرېږئ حرکت ونه کوئ، وسلې مو وغورځوئ. ومو ویل وسلې مو وغورځوئ. سمه ده ارامه اوسئ. څه خبره ده ماشا؟ څوک هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي؟ دوی ونیسئ، ژر کوئ. جنرال قاسم ته هم خبر ورکوو. ژر کوئ ویې نیسئ. جلیله نیول شوي دي. قومندان صاحب وی ویل چې موږ په چینه کې یو. ډاکټره ته دې ځای ته پام کوه. سمه ده ماشا، اندېښنه مه کوه. قاسم قومندانه ځواب راکړه. د ځنګل په شمالي برخه کې پولې ته نږدې 2 سنګوریانې مو ونیولې. ډېر پام کوئ چې درنه ونه تښتي. موږ راځو، د ځنګل په سویلي برخه کې یو ځای کېږو. امر پر ځای کېږي قومندانه. ژر کوئ. نازا نور کسانه شته؟ نه سرداره، خو هغه طرفیر قاسم ته خبر ورکړه. سمه ده. هغوی پوهېږي چې موږ دلته یو. هله ژر کوئ، بیړه وکړئ. هله ژر کوئ، د دې ځای نه ځو، ژر کوئ. زه قومندان صاحب سره له دې ځای نه تېرېدل به سخت وي. همدلته به چېرته لږ دمه وکړو سرداره. مخکې له دې نه چې هغوی دلته راورسېږي موږ باید له دې ځای نه لاړ شو. ډلګی مشر رښتیا وایي، موږ باید ډېر ژر ځان پولې ته ورسوو. ژر کوئ. سنګوریان د ځنګل په شمالي برخه کې لیدل شوي. ګزمه کوونکي د ټول ځنګل ته راشي. مخکې له دې نه چې هغوی پولې ته ورسېږي باید پیدا شي. سنګوریان را روان دي. وینم یې. راځئ، له مانه یو هم نشئ ژغورېدلی. جلیله ډاکټره مرسته وکړه. راغلم ماشا. مرسته وکړه ډاکټره. دلای راغلم. جلیله ښه یې ها؟ لږ ژوبل شوی یم قومندان صاحب. ماشا دا د نښانې ویشتونکي کار دی. ګوره همالته یې چېرته نږدې سنګر نیولی. خدای دې له موږ سره مرسته وکړي. بېشرفانو ماشا پام کوه. هلته دي 2 کسان دي. قاسم به هم خبر شوی وي. لږ وروسته به ټول راورسېږي. موږ ټول به یو وولي. ښه ده، اوس نو څه وکړو؟ په تمه کېږو چې هغوی راشي موږ ونیسي. قومندان صاحب
زازم صبر وکړه جلیله درته مې ویل صبر وکړه خپل ځای کې ودرېږه ملګرو مونږ یوه لاره لرو سمه ده زه په ځنګل کې ځان پټوو په کراره شاته ګرځو ټول پوه شوئ هماشه یعنې ښکاره خبره ده چې هغوی ټول موږ پسې ګرځي او ټول ځایونه یو موږ پسې لټوي که ځنګل کې ځان پټ کړو نو څه به وشي بله چاره نه لرو ډاکټره نازا ماریام تاسو مخکې لاړ شئ سمه ده سرداره زر کوه جلیله راځه ډګروال صاحب راځه راپاڅېږه راځه زر کوه زر کوه زر کوه زر کوه مریم ډاکټر مرسته وکړه مریم ته خو ښایې که نه ښایم هی دا دې باندې کړئ مهمات مو کم دي دا دې باندې کړئ مریم ته څنګه یې ښایې ها ښایې ښایم ډاکټره پورته نښان ویشتونکی دی مخه کې مو وحشیان دي شاته مو ګیدړان دي له سخت حالت سره مخ شو قمندان صاحب سرداره هغه امر وکړئ قمندان صاحب تاسو له ما سره له دې ځای نه نشئ وتلی ما پرېږدئ قمندان صاحب مونږ پرته له تاسو نه هېڅ ځای ته هم نه ځو که مړه کېږو نو ټول به یو ځای همدلته مړه شو پوه شوئ حالا زر کوئ داسې وکړه ټول ووژنئ له دې ځای نه باید ژوندي ونه وځي یو باید هم ژوندی پاتې نه شي قاسم هم دلته راغی سرداره هم دلته بند پاتې شو هی مهمات مو لږ دي خپل مهمات بې ځایه مه کاروئ انداز پرې وکړه هی تاسې ښه یئ کمقلانو تاسې د راکټ انداختم سم نشئ کولی موږ به څنګه ختم کوئ ها څنګه څوک چې غواړي مور یې بېزویه شي مېرمنه یې بې خاونده شي او ماشومان یې یتیمان شي نو وړاندې دې راشي نښان ویشتونکیه څه ته ګورې ها هغوی ووله که نه مخکې شه خپل ځای بدلوو مخکې شه مخکې شه تاسو هم برید وکړئ ډګروال او جګړن په نښه دي لومړی کم یو وولم ډګروال وله ډګروال ډېر مهم کس دی ته کم عقل کم عقل جګړن د سنګریانو قمندان دی که هغه مړ شي د نور روح یې کمزوري کېږي بیخي څه مخکې راورسېدلم کم عقلانو تاسو څه کوئ هلته ویده یئ د راکټونو انداز پرې وکئ ملګريه دا دلته څه کوي ها د ورځې اتې خو مه کوئ که نه نښان ویشتونکیه ته په کوم دوزخ کې یې دوی ووله که نه
سمه ده قومندان صاحب زه اوس هغوی ټول یو ځای ختموم لږ صبر خو وکړه که نه د راکټ انداخ زما کار دی له دې وسلې سره مینه لرم راکټ هغه کم عقل څه کوي زموږ خپل کسان ولي تا څه وکړل کم عقله زموږ په کسانو دې انداخ وکړه سمه ده قومندان صاحب له مانه تېروتنه وشوه ما وبخه ګوره اوس سمه انداخ کوم سمه ده زر کوه راکېټه زر کوه ملګريه زر کوه د دښمن منځ کې وغورځېږه راکټ را روان دی څه خبره ده دا څوک دی ښکاره ده چې زموږ کوم کس دی قومندان صاحب قومندان صاحب زه یم ممیز له خروشتګۍ مې هم ختم که ما میشته وګوره ملګريه ګرانه زه له تا سره ژمنه کوم یو ځل دې ځای نه ووځم هر څه چې ته غواړې زه یې درته راوړم آیسکریم پلاستیکي ټوپونه پلاستیکي موټرونه هر څه چې وغواړې زمریه په خیر راغلی خدای دې له تا نه راضي شي زموږ له ټولو نه قومندان صاحب نور نو زه له تاسو نه جلا کېږم هو دې کار ته وګوره لږ پاتې و چې موږ هغوی نیولي وای خو اوس موږ خپله ګواښ سره مخ شو ګوانه هلته کسان ولېږه چې هغوی ټول مردار کړي قومندان صاحب دلته یو بل راکټ هم شته زر کوئ تاسو له هغه ځای نه لاړ شئ زه بل اهداف هم کوم سمه ده زمریه سمه ده ګرانه خدای دې له تا نه راضي شي